د طالبانو دفاع وزارت پاکستان پر ډیورن کرښه د اغزن تار لګولو حق نه لري. د طالبانو دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي ویلي چې پاکستان پر ډیورن کرښه د اغزن تار لګولو حق نه لري. د هغه په وینا دغه تار د کرښې دواړو غاړو ته میشت یو قوم سره بیلوي او په اصولي او منطقي لحاظ ناسم عمل دی. د طالبانو ویان دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې په دې وروستیو څو ځله د افغانستان له مختلفو سیمو د طالبان لخوا پر ډیورن کرښې د اغزن تار د شلولو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ژمنه وکړه چې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره له افغانستان سره په پوله کې د اغزن دیوال جوړولو ته دوام ورکړي. هغه په یو خبري غونډه کې وویل پاکستان له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي چې د اغزن دیوال د تیرولو پر سر د دواړو خواو ترمنځ نه پوهاوی له ډیپلوماټیکې لارې حل کړي. د افغانستان د بیواکه شوي ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي چې د پاکستان او طالبانو دغه ناندرۍ نمایشي او غولونکي دي. څو په افغانستان کې د پاکستان د لاسپوڅې ادارې په اړه عامه ذهنیت غلط او وغولوي.